د جنرال مبین نیول او د طالب ملاتړو غبرګون وایي په حقه خبر نیول کېدل ظلم دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جنرال مبین یو ځل بیا د طالبانو لخوا نیول شوی دی. وروسته له هغې چې جنرال مبین د طالبانو حکومت کې کار کول تېروتنه وبلله او ویې ویل چې یوازې په ملاکراسۍ حکومت نه کېږي. اوس تازه خبر دا دی چې طالبانو نوموړی نن کابل کې نیولی. سرچینې وایي چې طالبانو جنرال مبین تېره ورځ د لوګره کابل ته غوښتی و. د خالي سلا باډیګاردان او کمرمینې کورونو ته لیږلي دي. مبین د استخباراتو ریاست کې بندي کړی دی. د هغه نیونه د طالب ملاتړو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر دلته تاسو سره شریکو. خالد سمید لیکلي د ملي امنیت له لوري د جنرال مبین نیول کېدل په کلکو ټکو غندو. حکومت باید د نقد زغم ولري. که حکومت خلک په حقایقو ویلو نیسي نو پرته له شکه چې دا به د ولس او حکومت ترمنځ واټن پیدا کړي او هغه خلک به د نظام له ملاتړه لاس واخلي چې په دغو حساسو شیبو کې هر راز خطر په ځان منلی او نظام ته یې اوږه ورکړې ده. شیرزاد لیکلي ولې مو بندي کړ؟ ایران په خاطر او که د یو حقې خبرې پر سر. دا خو هر افغان همدغه خبره کوي نو تاسې به ټول بندیان کوئ. تاسو خو اوږدمهاله حکومت کولو ته نیت کړی نو حتما به داسې افغانان وي چې حقیقت وینا وکړي او یا د کوم ګاونډي پر خلاف خبرې وکړي نو بس تاسو به یې سمدستي بندي کوئ. عاطف مختار لیکلي زموږ د معلوماتو له مخې پرون د کابل پر وخت 11 بجې جنرال مبین د څو کسانو لخوا نیول شوی او بیا یو نامعلوم ادرس ته وړل شوی. غوښتنه مې دا ده چې څومره ژر وي باید وضاحت ورکړل شي. ورته عمل د نظام د پایښت پر ضد تمامیږي. نوموړي د اسلامي امارت د پایښت لپاره دومره مبارزه کړې چې زموږ په خواله رسنۍ کې هیچا هم نه ده کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.